سوات کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه ورځ تر بلې راټیټېږي. په ګڼو سیمو کې هغه کویان وچ شوي چې پخوا به ترې په اسانه اوبه راوتلې. د دې ستونزې د کمولو لپاره ځایي خلکو په خپل نوښت د باراني اوبو د خوندي کولو هڅې پیل کړي دي. دوی د اوبو د جذب کویان جوړوي څو د باران اوبه ځمکې ته جذب او د ځمکې لاندې د اوبو زیرمو کچه تر یوه بریده لوړه شي. دا زمونږ دریم پټ دی، یعنې د باران د چت نه چې کومې اوبه مونږ ډایرکټ ځمکې له ورکوو. یو زمونږ بل تیار دی په بره باندې کې، نو څلور دا شو. او تر دې دمه مو 6 تالابونه کړي. نو تالابونو ته مونږ ډېر زیات هڅېږو نو او مونږ کوشش نه کوو چې یاره تالابونه دغه کوو، ولې چې هغه زمونږ غرایزه علاقه ده او د غر اوبه چې په هغې باندې نشي نو هغه زر بندېږي. نو د هغې په ځای مونږ کوشش کوو چې خلک کنوینس کړو د هغو د چت اوبو د هغو په آبادۍ کې دننه. نو خلکو ته لږه ګرانه ده او لږ هغو ته ګرانه ده، مونږ ته ډېره ګرانه ده چې هغو په دې باندې پوه کړو چې دا نقصان نه رسوي. که نقصان یې ورکولی نو اوس په اسلام آباد او پنډۍ چې ده دا به کولیب شوي وه، دا به راتاوه شوي وه، ځکه چې هلته په دې باندې ډېر زیات کار وشو. د سوات په بېلابېلو سیمو کې خلک وایي د اوبو کچه د پخوا پرتله ډېره راټیټه شوې ده او خلک اړ دي چې د اوبو لپاره ژور بورونه ووهي. خو ځایي خلک وایي ژور بورونه هم د پخوا په څېر اوبه نه ورکوي. د ځایي خلکو په وینا د باران ډېره برخه بېله دی چې خوندي شي د نالیو او ویالو له لارې ضایع کیږي. دوی غواړي چې د کورونو د چتونو، انګړونو او نورو ځایونو باراني اوبه د جذب کویانو ته واړول شي. چې کله باران وشي نو د پاکې اوبو چې کوم ځي بهر ته، دې ته موږ یو کوهی شانتې یا ورته داسې یو تالاب شانتې هغه جوړ کړو او دا اوبه موږ هغې له ورکړو. نو په هغې کې بیا دا په خپله باندې فلټر کېږي او د نور ځایونو ته بیا منتقل کېږي. موږ تقریبا دلته زموږ د کورس چې موږ کم کړی دی نو په هغې تقریبا 12-13,000 روپۍ خرچه راغلې وه او تقریبا 8 فوټه هغه ځای او نور چې کوم دي نو موږ یو ځای یو کوهی یو دغه کړی دی چې زوړ کوهی و، هغې باندې دغه وکړو، سر وکړو او هغې له به اوس یو چت نه اوبه ورکړو. یو هغه دی، یو په وډیګرام کې، یو په ټاونشپ کې، یو اوس په بره باندې کې هم کار پرې روان دی. نو دغه ځایونه داسې دي چې هغې ته کمې اوبه چې د باران راشي او په دې غرونو باندې وشي، په دې کوم د تنګي کې د اوبه راشي هغه ځای کې جمع کېږي. نو د هغې نه بیا د فلټر کېږي، پاکې لږ ایسارې شي، نو چې هغې نه فلټر کېږي بیا د نورو ځایونو ته هغه منتقل کېږي. د باراني اوبو د جذب کویان په داسې ډول جوړیږي چې د باران اوبه پکې راټولې او په تدریجي توګه ځمکې ته ښکته شي. د دغو کویانو دننه کاڼي، ګټې او نورې جذب کوونکې برخې اچول کېږي. ځایي خلک وایي د دې کار لپاره د هر کورنۍ ونډه مهمه ده، ځکه د اوبو د کمښت اغېز یوازې پر یو کور یا یوه سیمه نه بلکې پر ټولې ټولنې دی. چاپېریالي پوهان وایي د باران د هر څاڅکي ساتنه د راتلونکي لپاره ارزښت لري. د دوی په خبره که نن د اوبو د خوندي کولو لپاره عملي ګامونه پورته نشي نو د څښاک اوبو ستونزه به نوره هم جدي شي. عصمت علي اخون، شال نیوز، سوات.